خوبو تعبیر چینه یعنی چشمه. حضرت امام ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایلی دي چې د چینې په خوب کې لیدل پاچاهي او ځواني ده. که څوک په خوب کې وویني چې د چینې اوبه تورې او بې خونده دي نو تعبیر غم، ناروغي او مصیبت دی. او که وویني چې د اوبو چینه وچه شوې ده نو تعبیر دا دی چې د هغه هېواد سخي باچا به مړ کېږي. حضرت کرماني رحمت الله علیه فرمایي که څوک په خوب کې وویني چې د ده په کور یا دکان کې چینه راوتلې نو تعبیر دا دی چې د هغې چینې په اندازه به ورته غم او مصیبت رسېږي. او که یو څوک په خوب کې وویني چې پر چینه یې مخ او لاسونه پرېولي نو تعبیر دا دی چې که چیرې غلام وي نو آزاد به شي، که غمجن وي نو د غم څخه به خلاصون ومومي، او که ناروغ وي روغتیا به ترلاسه کړي، او که قرضدار وي نو قرض به یې ادا شي، که ګناهکار وي نو توبه به وباسي، او که یې حج نه وي کړی نو حج به وکړي.